أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق مدنی سورت تے پدے کے 12 آیتنا 2 رکوگان. او د دې سورت د مخ کی سورت سره ربط هغه دا دی چې په مخ کی سورت کې الله پاک فرمایل یا ایها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. چې بعضی د بیبیانو استاسونه هغه ستاسو دشمنان دي. نو په مخ کی صورت کې د بعضو بیبیانو د عداوت او د دشمنی ذکر وشو. نو په دې صورت کې د هغوی د جدایي طریقه شرعیه ذکر کوي په وخت د ضرورت. او دا طریقه او اصول دي چې کله انسان په دنیا کې زندگی تیري نو زندگی د تیرېدو لپاره د یو آیین او د اصول ضرورت. نو دغه شانتي د انسان د لپاره په معاشره کې او د پاک دامن تیرېدو د لپاره د نکاح ضرورت. نو دا هغه ذکر مخکې په سوره نساء کې او په 15مه سپاره کې د نکاح ذکر الله پاک فرمایي. نو اسکلا د دغه نکاح نرستو د کور حالات هغه نه جوړیږي. نو د هغه د جدایي د پاره د طریقې بیان الله پاک فرمایي. او دویم ربطی د مخ کی صورت سره دار چې په مخ کی صورت کې امر او په تقوا سره. نو په دې صورت کې 15 فائدې د تقوا ذکر کړل. نو الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې یا ایها النبی اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تخپل امت توایا اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکوي تاسو بیبیانو ته فطلقوهن نو طلاق ورکوي دوته لعدتهن مخکې د زمانه د عدت. واحصوا العده او قرش ماروي مدة د عدت. په جایز کارونو کې د الله پاک پنځ باندې د ټولو نه مبغوز کار هغه طلاق. لیکن بیا هم چې کله زندگی نه تیریږي او د جوړښت څخه طریقه ناراضي نو د هغه د پاره الله پاک یو لار هغه خولیدا چې تاسو طلاق ورکړئ. وز دغه طلاق طریقه الله پاک ذکر کوي چې دا طلاق یعنی دا جدائی به تاسو په څنګه طریقه باندې راولي.
نو سنت طلاق دا ده چې انسان کله طلاق ورکړي نو په یو طهر کې بده یو طلاق ورکړي. طهر دې ته ویل کېږي کله چې د زنانه بیماری ختم شي، کما عامي بیماریانی چې د زنانه ودي د دې دا بیماری ختم شي او په دې مینس کې د بری بیماری پوری دا کم وخت چې دې ته طهر ویل کېږي، یعنی پاک وخت. په دغه پاکۍ کې به یو طلاق ورکړي، بیا به دې صبر وکړي. بیا چې بیماری راشي داغي نرستو بیا پاکي راشي نو پاغي کې به بل طلاق ورکړي. او چې بیا بیماری هغه راشي او هغه ختم شي او درېمه پاکي راشي پاغي کې به بل طلاق. نو چې کله دا درېم طلاق ورکو نو ردو لار هغه مکمل بیا ختم. نوس الله پاک د دغه درېم طلاق نه مخکې انسان ته طریقه خل چې کله تا اولنې طلاق ورکو او بیا د دویم طلاق ورکو نو ستا سره یو حق هغه باقی شته چې درېم طلاق دې نه دی ورکړی نو ردی نه مخکې کته غواړي نو ته رجوع کولی شي. دې ته وایي طلاق رجعي چې خاوند وغواړي نو د خپل ښځې ته واپس کېدی شي، دا د ښځه ده واپس. خو که کله د درېم طلاق ورکړ نو دا د نکاح نه بیا بالکل ووته. وس دې که رجوع کول غواړي نو دې رجوع نشي کولی په غیر د دې نه چې کله عدت دا ختم شو نو بل کس به دا په نکاح سره وایي او چې کله هغه د سره زندگی تیر کړه او هغه وغوښته چې یاره ردو زندگی هغه یا نه تیریږي یا نه غواړي زندگی تیرول او هغه پرېښوده نو د دغې پرېښودو نه وروستو بیا به درې طهره دا صبر وکړي یا درې بیماره او د هغې نیټې د تیرېدو نه وروستو د بیا نکاح کېږي، د هغې پورې د نکاح په هېڅ طریقه باندې نه کېږي. عامه خو د نکاح دپاره طریقه هغه دا ده چې ایجاب او قبول چې د زنانه د طرف نه اجازت میلاو شي چې یاره دا مونږه ورکړي، یا زنانه د طرف نه حکم وشي چې ما خپل ځان او نفس دا سپارلی دی، او دا بل طرف نه اجازت وشي چې او ماته دا خبره منظوره ده، دې ته ایجاب او قبول. او دویمه خبره پکې لازم دا ده چې گواهان په دې کې دوه گواهان مسلمانان هغه په دې کې وي نو بس دا نکاح وشو. دا خو عامه طریقه ده د نکاح. خو که چېرته دغه درې طلاقه ورکړی شو او ردې نه وروستو بیا بل ځای د دې واده نه شوی او تعلقات نه قائم شوي، که 2 کروڑه نکاحونه هم په څوک واپس وتړي خو ردو نکاح نه کېږي. او دلته 2 ګواهان دي او که دلته 2 لکه ګواهان راجمع شي خو نکاح نه کېږي. نو ردی وجنا الله پاک حکم فرمایو چې یا ایها النبی ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته وایا اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکول غواړئ تاسو به بیان ته فطلقوهن نو طلاق ورکیدو ته لعدتهن مخکې د زمانه د عدتنا واحصوا العده او پورش ماروي مدت د عدت، یعنی دغه 3 طهرونه دا پورش ماروي. وس که په یو ځای باندې هم چا 3 طلاق ورکړي نو دا طلاق هم واقع کیږي.
د سلور وانو امامانو په نسبت باندې او د امام بخاری رحمه الله په نسبت، لیکن په دې درې طهرونو کې چې کم طلاقونه دي نو په دې کې د انسان سره اختیار باقی دی چې د په هوش حواس د برابر شي، د غصه ختم شي، نو کېدای شي چې د سوچ وکړي چې دا غلطي یوازې د یو طرف نه نه او کبه دې ټیم کې خبرې تیزی شوې دي نور دین علاوه زما څومره خدمتونه کړي، نو کېدای شي چې د پر خپل خبره ستومانه شي او د رجوع او کنه په یو ټیم باندې د پیرینګ وکړو، نو کده هر څومره ستومانه حتی کده خودکشي ته هم جوړ شي، خود د سره بیا بل لار نشته د واپس کېدو، نو ځکه شریعت حکم کړی دی چې ته په داسې طریقه باندې کار وکړه کته ستومانه کیږي چې ستا سره لار ځکه طلاق ورکول دا خو په الفاظو کې ډیره اسانه خبره، لیکن د دې برداشت هغه بیا ډیر مشکل دی. یو خو دوه طرف ته خاندانونه د یو بل نه هغه یعنی یو بل ته بالکل مخالف شي، دویم طرف ته کم بچی چې دی دا غو زندگی هم تباش هغه نه الته په صحیح طریقه باندې بیا وختي رولای شي نه دل او کچرته پدی مینس کی دریم کس راشي یا هغه طرف ته یا دې طرف ته، نو بیا ردی بچو زندگی نور هم تباش. نو الله پاک فرمایل واتقوا الله ربکم ویریږئ تاسو در خپل، یعنی د الله د احکاماتو خیال هغه وساتئ، د یو انسان د هغه د انسانیت دغه شانتی د اسلام د اصولو د هغه قدر او خیال وکړه، دا سينو چې پتا باندې بس د طبیعت یو خبر راغله یا بل طرف ته تاسو ولیدو داغي طرف نه تخپل روح کور هغه خراب، بل حکم الله پاک بیانای لا تخرجوهن من بيوتهن، کبل فرض تاسو طلاق ورکو نو وزدانره چې تاسو به بیانی د کورونو نو باس چې ګورې چې نور دې پکور کې وینه نه دا خبره دا وستا کارونه نه دی. الله پاک وای لا تخرجوهن موباسیدو من بيوتهن د کورونو ددو ددا نه نفقه او د دې اوسېدل هغه پتا باندې لازم دي، د دې وستل د ستاره لپاره حرام دي، ولا يخرجنا او ندي دو وزي د کور د دو د پاره هم دلته اوسېدل دا وس لازم دي، الا مگر ان ياتينا دا چراتلو کی بفاحشه مبينه یوې بدای ښکارا. مفسرین په کې ډېر اقوال ذکر کړي دي، لیکن مراد د دینا د بے حیاینا زنا د چې کله د انسان نه داسې عمل وشي نو بیا مفسرین لیکي چې دا بیا کله وزي نو دا به د اوسېدو د پاره نه وزي بلکې دا به د حدود قائمولو د پاره وزي چې په دې باندې حد قائم شي. وتلک حدود الله، الله پاک فرمایل دا حدود د الله پاک، حدود پوری د الله پاک د دې تکراس کولای نشي. کسنګ چې د یو کس دی خوا جداد ده دبل دی خوا ده په منځ کې دا پوله ده، نور دی پولی نه دی خوا کې دی شي نه دی خوا کسره دی خوا کې دی، دا یو حد. نو الله پاک فرمایل چې ګوره دا د خدای حد او پوله ده، دا کراس کولای نشي. ومن يتعد حدود الله، او چا چې تجاوز وکړو د حدود د الله پاک نه فقد ظلم نفسه، پس د ظلم وکړو په خپل ځان. لا تدري لعل الله، نپویږي هیڅ یو نفس لعل الله چې امید ده چې الله تعالی يحدث پیدا بکړي بعد ذلك امر، رستو د دې بلخ خبر. نو چې دا په دې کور کې اوسېږي او د دې اوسېدل دا په د باندې دي، دغه شانتي نه نفقه په د باندې دي،
نو کېدای شي چې ردو په منځ کې واپس جوړه راشي او دا د نکاح نه ورته نه ختمه شوې ده چې کم په سنت طریقه باندې په یو طهور کې یو طلاق ورکول راشي. وصلی الله پاک فرمای فاذا بلغنا اجلهن پس کله چې ورسیږي یعنی نږدې شي دا اجلهن نیټه خپل یعنی دغه درې طهرونه دالا نه پوره شوی یا درې طلاق نه ورکړی شوی نو فامسكوهن بمعروف وز د خاون سره اختیار ده کدا حساری نو الله پاک کوئی دا حساری کوي خو بمعروف په طریقه دا سينو چې دا صرف ته یو انسان بندیوال د بندیوالۍ د پاره نو لکه زمون په پښتو کې مشهور ده یاره وای دا سر بدی د غاخونو په شان کې سپین شي وای دغه ځای بناسته د سپی په شان ژوندۍ به تیر الله پاک کوئی نه د اجازه تعالی چا ده که په دنیا کې استا سره سلک ډیر اختیار ده خدای درکړی دی خو ستا د پاره الله پاک یو قانون څنګه چې راغی د پاره ده ستا د پاره هم ده نو الله پاک فرمایل چې کلا ایثاروي دو نو په طریقه باندې حساری کوي او فارقوهن او یا جدا کوي دو نو بمعروف په طریقه په جدایي کې هم تاسو د پاره د ظلم زیاتی لار اختیارول دا جایز نه دي نه دا چې کله یو انسان جدا کوي نو بیا خلک شت خبري وتړي چې یاره په معاشره کې دومره بدنام شي چې بل څوک هم دې ته تن نشي خو دې نو الله پاک وایي نه دا اجازه ته نشته واشهدوا ذوي عدل من او گواهان کړی یعنی په دوانو حالتونو کې گواهان ونیسي که په کور کې حساروي او که جدا کوي ذوي عدل منکم دو انصافدار استاسونا واقیموا الشهاده لله او قائم کوي گواهی د پاره د الله پاک خالص د خدای د پاره گواهی دا قائم کوي نو پدې کې حکم دی گواهان چې کم گواهان مقرر شوي دي او کله وخت د ضرورت راغی نو الله پاک دوی ته حکم کوي چې ګوره بیا رښتیا گواهی ورکړي د سينو چې چرته بډي والی لالچ والی داغي د وجنه گواهی بدله الله پاک وینا گواهی دا به برابر گواهی ورکوي ذالکم یوعظ به الله پاک فرمای دا واعظ ورکی د شي په دې سره هغه چاته یؤمن بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله پاک او په ورځ د آخرت باندې ومن يتق الله يجعل له مخرجا او څوک چې یره کوي د الله پاک نه جوړه بکړي الله پاک دلرا طریقه د نجات خدای بدله د نجات لپاره طریقې جوړ کړي او څوک چې د خدای نه نېریږي هغه خو هغه ظلمونه او هغه کوي او دا وای چې ردین رستو به ماته سکون اطمینان میلاو شي داغي نه رستو د نور په پریشانی کې ډوبېږي نور په پریشانی کې او د خدای په گرفت کې راځي نو الله پاک فرمایل چې انسان د سوچ کوي د دې خبرې چې کدا زما په کور کې اوسېږي نو د دې خرچه په ما باندې یا کچرته کې طلاق وشي ندی نرستو خزه بیا دا سوچ کوي چې کزه جدا شم نو بیا بسپو د پلار یا هو طرف ته حالت هغه خراب کمزوري نو بیا مې بل زید رزق نه نو هغه اکثر په ناجایزه طریقه باندې بیا الته ژوندۍ تیر نو الله پاک فرمایي چې ردی خبرې سوچ او فکر مکوئ ويرزقه من حيث لا يحتسب او روزي به ورکوي دتا الله پاک د داسې زینا چې د به ګمان هم نه ومن يتوکل علی الله او چا چې ځان وسپارو په الله پاک باندې فهو حسبه نو دا الله پاک پورا دی دلا ان الله بالغ امره یقینا الله پاک پورا کون کړي د کار
قد جعل الله لكل شيء قدر. یقینا جوړ کړی دی الله پاک د پاره د هر چیز یو خاص انداز. هر شیز لا الله پاک یو خاص انداز هغه مقرر کړی دی، په هغې باندې الله پاک دا هر څه چل. نو انسان د دې خبرو سوچ او فکر دی نه کوي چې زه به بیا څه کومه، دا بل وایي چې زه به بیا څه چل کومه. نو الله پاک وایي چې د دې خبرو خیال بیا مه کوئ، بلکې د خدای نه ویریږئ په دې معامله کې. او دغه شانتي د نکاح په باره کې چې کوم آیتونه دي نو په هغې دریوانو آیتونو کې الله پاک دغه لفظ دا ذکر کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، چې انسان ته په دې کې خطاب دی چې ګورئ د خدای نه ویریږئ. دا یو داسې معامله نه ده چې یو انسان راغی ستا کور ته او بس ته جو بس یو لوی باتور شوې اوس چې ته څه کې هغه شانتي به ته غواړې هغه زندګي به دي. نه، الله پاک وایي ګوره ستا دپاره ما یو حدود مقرر کړي دي، په هغې کې به زندګي تېر. او څوک چې راغی د ده دپاره حدود دي، دی به هم د هغې موافق زندګي تېر. ظلم زیاتی به نه. الله پاک دې زموږ حفاظت وفرمایي. او عامه په معاشره کې دا معامله په ډېر انتهایی نقصان باندې روان ده. اکثر طلاقونه خلک ورکړي د دې بیا پروا نه کوي، او بیا دا خبره هم کوي چې بس الله پاک غفور رحیم دی، ډېر ګناهونه انسان کوي، الله پاک یې معاف کوي، نو دا به هم معاف کوي. نو الله پاک انسان ته ګناه د توبې نه وروسته معاف کوي. او کله چې انسان طلاق ورکړي او دی بیا په کور کې یو ځای زندګي تېروي، نو آیا دی توبه وباسي؟ دا توبه دی چې دی وایي خدای زما توبه ده. د ده دپاره چې کوم حکم دی هغه به ومني یا به توبه وباسي. یا ایها النبی، اے نبی علیہ الصلاة والسلام، اذا طلقتم النساء، یعنی خپل امت ته دا خبره وکړه کله چې طلاق ورکوئ تاسو بیبیانو ته، فطلقوهن، نو طلاق ورکوئ دوی ته، لعدتهن، مخکې د زمانې د عدتنا، واحصوا العده، او پرشما روی مدد عدت، واتقوا الله ربکم، ویریږئ د الله پاک نه چې رب ستاسو دی. لا تخرجوهن، موباسئ دوی، من بیوتهن، د کورونو د دونا. نو په کومو کورونو کې چې اوسېږي هم په دغې کورونو کې به عدت تېروي، که هغه د کرایي کوري که خپل کوري، خو چې په کوم کې اوسېږي بس دغه د عدت د تېرېدو. ولا یخرجنا، او نه دې وځېدو، الا مگر ان یأتینا، دا چې راتله وکړي، بفاحشة، یوې بدۍ ته، مبینة، ښکارته، وتلک حدود الله، او دا حدود د الله پاک دي. ومن يتعد حدود الله، او چا چې تجاوز وکړو د حدود د الله پاک نه، فقد ظلم نفسه، پس یقینا د ظلم وکړو په نفس خپل باندې. لا تدري، نه پوهېږي هېڅ یو نفس، لعل الله، چې امید ده چې الله تعالی يحدث بعد ذلك امرا، پیدا بکړي رستو د دې بلخه خبره. فاذا بلغن اجلهن، پس کله چې دو نږدې شي نیټې خپلې ته، فامسکوهن،
نو پس وساتئ دو لرا بمعروف پخ طریقه یعنی که رجوع کول غواړئ نو بیا به د دوی سره ظلم زیاتی نه او فارقوهن یا جدا کئ دو لرا بمعروف پخ طریقه واشهدوا او گواهان کړئ یعنی پدوانو صورتونو کې کدو باقی ساتل غواړي او کپره خودل غواړي او گواهان هغه جوړ کړي ذوی عدل منکم دو انصافدار د استاسنا واقیموا الشهاده لله او قائم کئ شهادت د پاره د الله پاک ذالکم یوعظ به دا وعظ ورکې دی شي په دې سره من هغه چاته کانا چې وي یؤمن بالله والیوم الاخر چې ایمان لري په الله پاک او په ورځ د آخرت باندې ومن يتق الله او سوق چې یره کوي د الله تعالی نه یجعل له مخرجا جوړي بکړي دلاره الله پاک طریقې د نجات ويرزقه او روزي باور کی دتا من حيث لا يحتسب د داسې زین چې د ګمان نه کوي ومن يتوکل على الله او چا چې ځان وسپارو په الله پاک باندې فهو حسبه نو پس هغه پوره دی دلرا ان الله یقینا الله پاک بالغ امره پورا کون کرے د کار خپل قد جعل الله یقینا جوړ کړی دی الله تعالی لكل شيء قدرا دا پار دا هر سیز یو خاص انداز